أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. قبل قدر سمين و نصرین یو بل شی باندې غواړم تاسو سره خبرې وکم. هغه د اسلامي نمو حواله سره سو بچیو باندې څه خلته نمی کېږدو و نمو حواله سره متصف کور دی چونکه روایاتو کې آشتا څه ټیک دی پلار یا مور بچیو باندې ډیر زیات حق لري، اما اسلام دا حقوق متقابل ګڼلي دي چې لکه څنګه پلار مور بچیو باندې حق لري، دغه بچی خپل مور پلار باندې حق لري. درې حق لري. هغوی کې یو حق دا دی چې یحسن اسمه، پکار دی دغه پلار دغه بچی باندې یوه ښه نامه کېږدوي. حتی روایت دی پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله نه چې ان اول ما ینحل احدکم ولده الاسم الحسن، ټولون اول تحفه، اول هدیه، اول گیفت چې هغه پلار نه خپل بچی ته میلویږي هغه یوه ښه نامه دی، بهترینه نامه. فلیحسن احدکم اسم ولده، پس پکار دی چې تاسو کې هر څوک خپل بچی باندې یوه ښه نامه کېږدوي، یوه اسلامي نامه په کېږدوي چې هغه باندې الله و رسول ائمه اطهار رضي وي. حتی نامو په باره کې شته چې هغوی کې یوه نامه محمد نامه دی چې ډېر تاکید ورباندې شوی دی اذا سميتم الولد محمدا فاكرموه واوسعوا له في المجال ولا تقبحوا له وجها. کچیر تاسو بچی باندې محمد نامه کې اخلاله دی هغه اکرام وکوي، هغه احترام وکوي، خځای کې کېنوي، بعد نظیر ما وته کوي نمی واچینه. یا دایا روایت ته چې ما من مائده وسعت وحضر عليها من اسمه احمد او محمد، یو داسې دسترخوان چې هغه باندې محمد نامه دی، یعنی بچی نامه محمد دی یا بچی نامه احمد دی. دغه کله چې دسترخوان غوړېږي د دسترخوان باندې ورځې کې دعا وره د پروردگار متعال برکات نازلېږي، یعنی قدس ذلک المنزل فی کل یوم مرة، هر ورځ دعا وره د دسترخوان باندې لواجد چې نامه محمد ور باندې ایښی دی، نامه ور باندې احمد ایښی دی، هغې نامې واجنه دعا وره د دسترخوان د خدای برکات وي. و ځنه نامې داسې هشته چې هغه مکروه دي، نه دي پکار چې یو معنای ښه نه دی، یو معنای چې دی مثلا خدای طرف ته رسېږي. ځنه نامې مثلا مجتهدینو معنی کړي دي، حتی روایتو کې راغلي دي الله نامه ته چوبانې نشي کېښودی، چونکې ذات د خداوند عالم دی، ته ذات خداوند نامه چوبانې نشي کېښودی چې ورته وایي چې ته الله. اما دین علاوه خدای اوصاف دي، مثلا خدای صفتونو کې دی کریم، رحیم، ودود، رؤوف، دا نمی مکروه دی، مگر دا چې کشیر یوسف هغه سره بندګۍ سره همراه شي بیا صحیح دی. مثلا ته چون نامه کې دی چې رحمان، غاګو ته کې رحمان، غاګو ته کې رحیم، مکروه دی، مگر دا څه بندګۍ سره همراه شي دی چې عبدالرحمن، عبدالقهار، عبدالجبار، عبدالله، بیا صحیح دی. او ټولو نه بهترین نامې اول نمبر کې اندو دی، یعنی ته داسې نامه پکې دی چې امام علیه السلام چې هغه نه د دغه سړي بندګۍ خوشبوی راشي چې دا د چا بنده دی. نو عبدالله نامه اوکسو ډېره زیاته پیغمبر تاریخ کې شته دی، پیغمبر والی صاحب نامه عبدالله دی. یا امامانو بچی و کې شته چې نامه عبدالله راغلی دی. اوس کربلا کې یو داسې بچی شهید شوی چې هغه ایوې ورځې و روایتو کې شته چې عبدالله رضي عنه دی، رضي چې تازه شودی چې کله یا خود علی اصغر په باره کې چې کېدای شي عبدالله رضي انداوي. عبدالله نامه ډېره مهمه نامه دی، اهمیت لري. خپلو بچیو باندې کېږدوي عبدالله، عبدالرحمن، عبدالقهار، عبدالرحیم، عبدالکریم، عبدالجبار، عبدالودود، عبدالمنان، دا ټولې خدای صفات دي. دغو سره که بندګۍ سره همراه شي ډېر عظمت لري، ثواب یاد دی. او که چیرې دین هټ کروي، یعنی صرف منان نامه پکې دی، کریم، ودود، رحیم، رؤوف، دا مکروه دي. پکار دی بندګۍ سره همراه وي، مجتهدین یې روایت حساب سره.
دویم نمبر کې انبیاء نامو باندې تاکید شوی دی چې ډېر اهمیت لري. ابراهیم نما، حضرت نوح علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، محمد ایوب مثلا که پیغمبر سره ملو کیو بخواندو کی محمد ابراهیم، محمد اسماعیل، یا مثلا نور کوم انبیاء نامیدی دا هم اهمیت لري، روایتو کې راغلي دي. دین علاوه یی چې هغه خونه کې د احمد نما دی، یا محمد نما، یا علی نما، یا حسن، یا حسین، یا جعفر، یا طالب، یا عبدالله نما دی، یا نونو کی فاطمه نما دی. نو روایت که دا نمی کومی خونی کی دی دغه خونه غریبانی نه محفوظه دی، دغه خونی ته فقر غربات نرسی، یعنی که وی هم پروردگار دغه نمو برکات وجه نه خود دغه خونی نه غربات فقر لري که کوم نمو وجه نه احمد، محمد، جعفر، حسین، حسن، علی، طالب، عبدالله یا بچیو کی وی فاطمه نما. دا اثر لري، تاثیر لري. یا مثلا پیغمبر نه وسایل و اشیاء کی روایات ته پیغمبر یې چې دسه کور څنګه کې د انبیاء نمی وی، ایوب نماوی، حضرت عیسی علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام نما ده، موسی نما ده که محمد موسی، محمد عیسی، یا پیغمبر نما ده که محمد نما چو بچی بوندی خیده د کور ته ډے نایټ یعنی شپه ورځې دوا وری ملکی رسی دغه کور مورد ستایش و احترام ګڼل شي هغه ملائکو ذکر زری سره صدق کور کې د نمی د انبیاء یخي شوی دی، نمی د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یخي دی. حتی پیغمبر نامی په باره کې فروعی کافی کی دور تاکید شوه ده چې شپږم اولادیای چې قال الرسول صلی الله علیه و آله پیغمبر نه روایت من ولد له اربعه اولاد لم يسمى احدهم باسمي فقد جفاني. که چا څلور سمندی و څلورو کې ایوز وی نما ایما په نمی نه دی خیشي، یعنی محمد نما نه دی پویخي فقط جفانی د سړی مو سره ظلم وکړو، مو سه زیاتای وکړلو چې څلورو زمانو کې ایوز وی نما هم محمد نه دی، یعنی محمد نمی باندې دوره ټینګتیا شوی دی، دوره تاکید شوی دی چې تاسو خپل بچو باندې د محمد نما کې یک دا وای. یو بیا د روایت هم څه شپږم اولادی چې رسول الله دی چې چا څلور زمانوي څلورو کې ایوز وی نما هم محمد نه دی فقط جفان دی مو سره ظلم وکړلو. و نامو حواله سره د ائمه اطهار علیهم السلام نامو باندې دوره تاکید شوه دی چې اراد ابو جعفر علیه السلام الركوب الى بعض شیعته ليعودوا امام علیه السلام، امام معصوم علیه السلام غاړي چې جنشیاو کورو ته څي د پانه چې هغه بیماران دي پښتنې پاره څي. فقال یا جابر الحقني فتبعت، جابر ته دغه ملګری او صحابي او راشه تا مو سره یوځه جابر سره ملګری شو. فلما انتهى الى باب الدار سکل دی وشیا کور ته ورغللو خرج علينا ابن له صغير، کله چې شپږم اولاد دروازه ته وویله اخ کور نه یو وړوکی بچی راوتلو. فقال له ابو جعفر علیه السلام، امام علیه السلام د ورتکا مسمکا وړای تو څه نما دی؟ فقال محمد، ورته دکا مولا ایمان اما محمد دی، پلار مانه محمد نما ایخی دی. قال فبما تکنا، وړا دار ته وایا کنیات د چه دی؟ قال بعلی، ورته دکا چې ما کنیات علی دی. فقال ابو جعفر علیه السلام، نو مولا د ورتکاش امام دکا ورته امام معصوم د ورتکا لقد احتضرت من الشیطان احتضارا شدیدا، نو مولا د ورتکا وړه ته شیطان ډیر وریاشو، بلکې شیطان تو نه وریاشولو نغدی د درت نشي، خو احتضارا شدید ډیر دفع شولو چی وجنه چون که ایتانما محمد و کنیت د علی ده. بیا امام دو ورتکا ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی یا محمد یا علی، وڑا چکل شیطان
دا غاګ ووري چې کله ته پلار یا مور د غاګ کی او محمد او علي صرف د نامه د توخلی چې محمد نامه د توخستاله چې کله علي نامه د توخ دغه نامې چې کله غاګ د توکو ذاب کما یذوب الرصاص دا شیطان د سی ولیکی کی لکه هغه ور کې هغه وسپنه څه ولی شي زوب شي ختم شي شیطان دلته پټی کیږي نه دا ځای دی نه فرار کوي چې کله پلار یا مور یا هر څوک د غوړ کې ته د محمد نامه وخصه یا د علي نامه وخصه شیطان بیا دلته نه پټی کی فرار کوي تختی لذا بچیو نه دا شنه په کو د انسان کې دی